بغلان کې نښتې مقاومت جبهې د خپلو دوو قوماندانانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قوماندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنګیالي وژل شوي. د ملي مقاومت جبهې جنګیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخته نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړی چې د دوی یو قوماندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنګیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي چې د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تېرېږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قوماندان خیر محمد خیرخوا او قوماندان غازي مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او ووژل شول. احمدي د وژل شویو کسانو دقیق شمېر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه 10 وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدي هم لیکلي چې طالبانو ګڼ شمېر ځواکونه د سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو یې د خوج کندې او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدي دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قضیې او نورو ډلو ګڼ شمېر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې وتلي دي. د طالبانو ضد د مقاومت جبهې یو مشهور قوماندان خالد امیري هم په خپله چوټپاڼه د جمهوریت پر مهال د ملي اردو د خاصو عملیاتو قوماندان و خیرخوا په وژنه خواشیني ښودلې خو ویلي دي چې د دوی مبارزه به روانوي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویان د ازادۍ راډیو پوښتنې د دې راپور تر لیکلو پورې نه دي ځواب کړی او هغه ادعا چې ګوکې طالب ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې له طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړی. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بللي وو او ویلي یې چاته د وسلوال مقاومت اجازه نه ورکوي او پر وړاندې به یې سخته مبارزه کوي. طالب وسلوال په پنجشیر کې هم له دې مخکې د مقاومت د جبهې پر وړاندې سخته نښتې کړې. په پنجشیر ولایت کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ د یو شمېر خلکو په وژنو هم تورن شوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.